هغه په سواو عادتونه چې موږ چې موجود دي موږ ته پته هم نسته. لکه انسان چې په سواو عادتونه وي په ظاهره به تا ته ښکاري چې ما چې به یو 5 شپږ لس لا دېس عادتونه وي، خو انسان چې په سواو عادتونه موجود وي ده ته پته هم نه وي دا چې ډېر نقصاندي وي چې نه څه فایدهمند هم وي خو ډېر نقصاندي وي چې موږ ته نقصان راکوي، د موږ شخصیت ته د موږ ذات ته دماغو ته نقصان راکوي او موږ ته پته هم نه وي. دا عادتونه موجود چېرته دي؟ اول اول خو ګوره دا وپېژنه چې عادت محفوظېږي چېرته. ته چې یو مهارت ترلاسه کوې که نه، مثال کې طور پر ګاډی زده کوې نو ګاډی چې ته زده کوې دا په ویره چې خو نه زده کېږي. هر هغه کار چې ته زده کوې نو مکمله توجه ورکړه، چې توجه ورکړې کم از کم 20 ورځو نه واخله تر 2 میاشتو او 3 میاشتو پورې ته روزانه توجه ورکړي نو دا تا لاشعور حصه جوړه سي، دا لاشعور ته لاړ سي. دغسې چې چوره کارونه تا روزانه کړي وي کم از کم 20 ورځو نه واخله او تر 2 میاشتو پورې دې کړي وي نو دا لاشعور حصه جوړوي. داسې به تا په ژوند چې ډېر کارونه کړي وي، غوسه به دې هم کړي وي، چا سره به دې ښېګړې هم دغسې په روزانه بنیاد باندې همدردي به دې هم کړي وي نو دا د غوسې عادت، د همدردي عادت، د صبر عادت، د برداشت عادت، د ګاډي چلولو دا مهارت دا چې تا روزانه کړي دا لاشعور چې کله لاشعور ته څه لاړ سي یو د لاشعور حصه جوړ سي بیا به یې ته نه کوې، دا بیا خپله اټومیټک کېږي، دا نه به یو خودکار عمل جوړ سي، دا بیا خپله مخه کېږي. څرنګه ما ګاډي مثال درکړی که نه، چې یو ګاډی ته زده کوې نو اول به ته یو 20 ورځې توجه ورکړې کلچ ته، ګیر ته، ریس ته، سټیرینګ ته، مخ ته، سړک ته، چې ته یو 2 میاشتې توجه ورکړې نو دا لاشعور حصه جوړه سي. بیا لاشعور دماغ دا تا په اعضاو چې د اعصابو په ذریعه باندې لار جوړه کړي، بس دا بیا پاخه سي. موږ پښتو چې ورته لاس مو په پوخ بیا چې کله که ته اوس ګاډي توجه نه ورکوې که نه په موبایل باندې غږېږي، بل څوک در سره ناست ده هغه سره په خبرو چې مصروف یې او ګاډی چې کله تا ته بریک ضرورت پیښ سي نو ته اټومیټیکلی خپله بریک هم ولګوي، ګیر هم بدل کوي، آج توجه د بل چا سره په منجلس ته اټومیټیکلی هغه لاشعور هغه خپله مخه کار کوي. نو چې کله تا یو لاشعور ته عادت لاړ سي بیا به ته په توجه سره نه کوې، شعوري طور پر به ته نه کوې، دا بیا د دماغ یو خودکار عمل جوړ سي، هغه به یې خپله مخه کوي، هغه دا ډیوټي ده. نو که ته یو ښه عادت په ځان چې پیدا کول غواړې نو لاشعور ته یې ور واچوه، 20 ورځې کم از کم په توجه سره 20 ورځې نه واخله تر 2 میاشتو پورې یو عمل وکړه چې کوم یو عمل وي، بیا به یې ته نه کوې، بیا به دی خپل خطا نه کېږي، بیا یې ته که نه کول غواړې بیا به تا نه کېږي. دا د الله تعالی دماغ او د موږ په جسم کې یو فطرتي سیسټم پیدا کړی ده. نو ته سوچ وکړه چې تا چې به کوم داسې په سواو عادتونه وي، خبرو چې تعلقاتو سودا په وخت باندې چا سره هسې چې کله بحث و مباحثې په وخت باندې چې کله چا سره بحث کوي ټول به تا چې داسې عادتونه وي چې هغه به تا خوښ نه وي، تا لاشعور چې پراته وي ولې چې تا بار بار عمل وکړی وي، چې کله ته بار بار عمل وکړې ما ته وویل چې 20 دن نه واخله تر 2 میاشتو پورې چې ته کله هغه عمل روزانه وکړې په توجه سره یې وکړې نو دا لاشعور حصه جوړه سي. لاشعور چې تا دغسې په سواو عادتونه پراته که ته غواړې چې دا عادتونه د زه لاشعور نه روباسه نو ورباسل خو یې ناممکن دي، ورباسلی خو نه سي، خو که ته په دې ځای په توجه سره یو بل عادت ور واچوې په دې متبادل نو دغه یو اول عادت چې کوم وي هغه دب سي، هغه لږ کمزوری سي، هغه بل عادت په زورور سي. دغسې موږ په ژوند چې په سواو عادتونه وي یو راځي بیا بل راځي بیا بل راځي چې کوم موږ بار بار روزانه دا نږدو کوو هغه یو موږ ته بار بار دماغ راښکوي، هغې نه موږ فایده اخلو او هغه زوړ عادت بیا ورو ورو کمزوری کېږي، زنګن سي، کمزوری سي.